حال ګورې راشي خپل پال ګورې دې که شاګرد خدای شته ده دا ګک په دې طرف نه راځي چې دا ولې خاورې به ګاک راشي داسې دوايي دې جوړه کړې ده چې څوک یې وخوري خاورې به په دنیا پاتې شي سلم مشهد میں چټي په چټي مشهد میں یا لکه سرکوزی تا ته ما ویلي چې په کلي کې وینا وکړه ته په کلي کې وینا کړې ده بالکل مې کړې ده ما چې زمونږ کلي ته راښکلی حکیم راغلی دی د خیره سره به انشاءالله ټول نه راځي غلط شوم راځي به ټول به راځي ټول د خیره السلام علیکم وعلیکم السلام صدقه زنیم هغه دی ګاک راغلی دی حکیم صاحب ما داسې اورېدلي چې دلته زمونږ کلي ته یو خویېدلی حکیم راغلی مخکې وړه خدای دې غر کا دا ولې د خویېدلی نیمه دخلی ستاسو نوم څه دی یو خدایه پاکه زمونږ نوم تا ته اوسه پورې چا نه دی درښودلی ورته ووایه لکه زمونږ څه نوم دی زمونږ د حکیم نوم راښکلی حکیم دی ما ته پته نه و چې حکیم صاحب زما یو مسله ده یاره کومه مسله ده زمونږ یو چرګه د هغه د ورځې دوه هګۍ اچوي زه یم چې دا ولې دوه هګۍ اچوي اچوي به که نه نه که نه داسې دوايي راکړه چې هغه پوره درزن اچوي ښه او که نه د ورځې یو کار وکړه ښه جي ته د شربت شاتوت کرکره ویسه انشاءالله چې درې انډي به ورځ اچي بیا به څلور کوي بیا به پوره درزن کوي هلکه دا خو ماته څه د سینې نه ښکاري حکیم صاحب شربت شتتوت ولا ورکړه دغه شانتې دا کېده بچي اسینه چې چرګه دې بیټې مشي دا شربت څنګه استعمالومه دا نه رشازه نه استعمالوم چرګه استعمال ما تم دغه پته اوس مې درته ویل دا به داسې شی وکړي که نه دا به د شپې نه استعمالوي د 12 نه اخوا خو په دیوال به په لوړ دیوال به نه خیږي په پوله به نه خیږي په بوټي کې به شپه نه کوي دا ولا پیپر ورته وکړه دغه شانتې بچي څه مشورې کوي مشورې نه کوم سړی نه یقین وکړه دې راته خو سم د کار خبره زما داسې حکیم دی په ټول ضلع کې په 1 نمبر راغلی و دا چې د ګاونډي کور کې د نیمې انډې نه او که مسلې جوړه کړه ګوره راپورټ در باندې بالکل یې پې کولی شي نه که نه پتا باندې وایي کپې بس زه لاړم صحیح السلام علیکم 100 روپۍ شوې شمانه روپۍ د نورو نه خیر د 3000 اخلو زر د 3.5 زره راځي مړه لګه گزاره نه مړه د دې کیسه نه کیږي سړی مړه بیخي نه حرام شکه نور به کیسه کیږي زیاته دی نه مړه ولې زیاته دی ما د 1500 روپۍ والا دا نورې قرض شو دوز د تلک زه وشو کنه وشو بیخي زه مهرباني زه مړه بیا بل ټیم السلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم السلام په خیر راځه یو خدا وعلیکم السلام څه بنو رسوري لکه څه زمونږ په دوايانو راکړي مولا دې غته بس پاسې کې وته بس منډه وای حکیم صاحب یاره من پاسې کې کنه مولا دې وته لالته څه مسله ده چې بلا دې واخلم چانس دی ګاک جوخ راغلی ما ته پته ده او ګاک د غوا د خیر او د خیر سم ده او د خیر حکیم صاحب خیر برابرې څنګه خیر دی من دې د خدای فضل یاره ما نوم اورېدلی و وایي دلته راښکلی حکیم راغلی بالکل هم دا دې ټیک اورېدلي دي یاره حکیم صاحب ما چې دا غوا غوښتله که نه مخکې ډړۍ پی کول دغه شان اوس 15 کیلو آفرین ما ته د دې خبر را رسېدلی او درې مسلې پکې نور هم دي ما ته معلوم نه دي ته یې راته څه لګی خو په خوراک کې جامې خوځوي او که نه او چې ځینو خپېړه کوي مسله دې پکې را پیدا کړه په غوږ یې چې مچ کیني نو د خیره سره لکۍ وایي ورکه رسېدلی پیرې ما ته پته ولګېده یاره کوي نه مني دې خلکو ته زه وایم چې زما له علاج له راځئ که خیره پته مه کوه نه خورم هلکه دا سړی دی پیر صاحب جادو دې ډېر اثر کړی دی نو داسې مسله ده زه به تاله شاتوت کرکره درکړم شاتوت کرکره چې د بیګا نه وخوري که نه انشاءالله سر له به پکې څه نه انشاءالله زما خوا له به همیشه ځي او راځي
نو ته ولې زه راځې به ته وې نو زی نو زه به وې مونږ ستا پکې سکه غلی کېنه سه حکیم صاحب داسې کار وکړه او د خیر. ما چې دا غوا غشتله که نه او د خیر. مخکې دړۍ پای کوه آفرین. بس 15 کیلو کوي داسې کار وکړه چې دا 15 کیلو دې دړۍ ته واوړي بالکل اوړي به اوړي بس دوايي را او لره در کوم دله ته به داسې شی د خیره سره سوي نه بچي مونږ پکې په خپله دوایانو کې یو. ښه دا خو نه در کوم قیمتي دی ښه دم نه در کوم دم قیمتي دی مه کوه موده دې بیخي دا ما پته کېږه کې ستا څه کار نو دا خو نه خوځي حکیم صاحب ارزان څه ډول ورکې پرېږده چې ماښام د مړه شي مولا دې غر که غوښه خبره حکیم صاحب دا را لره دا را لره حکیم صاحب او دا به وله په وړو پیړه کې ورکې اوه نو د خیره سره مړه شوده به نه دا داسې ډرم به خو لکه ډرمان ورته تیار کما تیار کا خو ګره مالې به پکې رالیږي دنیا بدل راولې او د خیره او د خیره لاس لږ راښکته نه که نه که لاس مې راښکته کړو شوده بیا به زمونږ دوایانې څوک اخلي تاسو مشوره وکړه که ما دوايي دا راکړي مشوره دی راته ویلې اصل کې چې دا دوایي د ډېره ورکړې لږه کمه ښه کړه در خو نه ډېره زه قدر کوم او دا چې کوم د شربت شنډۍ اوهو نه که نه نو ما د شنډو پاڼې ولا ورکم نه دا شربت شنډۍ د مونږ چې کوم د شپې د دین او بو واسو او دا په دې به لمبه که خیر مت به پینه کی او حکیم صاحب پرهیز د تزخمه کو په غوجل کې ونه ودرېږي پس مکه ونه سمولي و بوتا و ونه خوري مسئله او وږي ونه خوري او تګي ونه کینی او ابونه به تګي نه ساتي د خیر سره د پکې پرهیزونه دي او دا به ولکه مستثاب به بچي نو حکیم صاحب څه په وکم یاره لکه زموږ کم دي کې وتړم د مړه سنچل خو ته په کټ کې خو د کېږي یا کټ کې د او کاغني زمای و مشوره مني چته خو جو چته وخه جو چته وخه چت ولې ځای جوړ کم چته ولې ځای جوړ کما دا دی باطل او د خیر بدلم حکیم صاحب دا به وکم او سبب زستا خپل نه کنه روپۍ په سبا را نه دا اوس خو دی بچي د نن کار سبا ته څوک نه بریدي کنه بچي دبل بدل نه دا نن خو دی کنه کنه بچي داسې مکه وکنه غ سړی په ودی ښکاری سړی پری ټول به کې حکیم صاحب مړستانه به والو مړ د نور چانه چې اخلم 2000 اخلم خو خیر دی ته 2500 راکزه 2500 دا ډیر نه کنه بچي دې کار وکا مال یو نیم زره کا د غواستا شو نه مړه نو دنه خو به تا پیدا غستې ماته څه پیدا غستې هله پیسې رو باسه یاره حکیم صاحب زرته والے خو دي ټول کوم حکیم صاحب بلې کینی بلې دا زما په کار کې هله کته ولې کار لري دا والے صاحب 2 نمبر لکه 500 دا خو 500 2000 سبب اعظم او ډبل بدل راوړم لکه ناقیره سونه کې دا وړو پیړه کې کنه دا وړو پیړه کې او دا د شپې په 12 نیمه بجې سوای مو چاته د خیره دوه کوم شو تل کې دا څوک دی دا جمع ولې کېږي دا جمع ولې کوي السلام علیکم درګه په خیر نه کوم در سره تاسو ما سره دوکه کړی دا وای تاسو بل اوس مال دوايي راکړه مخکې زما غچرګي دوانډه اچولې اوس بيخي ووم نه چي دا ولې شکر وباسه ولې شکر وباسم دا تاسو ډیر زیاته ما سره کړی زیاته بني دا انډي ځکه نه دوايي بدرګو چې موسم دوايي تاسو د خلکو نه پیسې وهاي تاسو جالي ما اصلي نه مزه دا ډوله منه نو تاسو خیر دې مې نه کنه زیاته هم کړی دی زه په تاسو باندې راپورټ کوم ګوره کنه خپل ماما راغی در پسې دا لیدلی دین پیری صاحب الله خو دې پپیا جنت کې پانډای ما تا کتا خو امين وای تا خو زما غوامړه کلی دا ما نه دا ولې